موږ ته اسلامي امارت ته داسې یو فعاله سیستم په میراث باندې نه و پاته چې د هغه په اساس د موږ په اسانه او ارزانه ډول وکولی سو چې ټولو هیوادوالو ته صنعتي پارکونو ته تجارتي اماکنو ته برېښنا ورسوو. نو لله الحمد د اسلامي امارت له راتګ سره سم په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګونه لیدل کېږي. داسې اوس دلته موږ د شپږو میاشتو په هکله باندې خبره کوو او دغه موضوع د تېرو شپږو میاشتو لپاره جوړه ده دا کنفرانس. نو راځم د تېرو شپږو میاشتو په هکله باندې چې څه سوي دي د برېښنا شرکت له لوري، کوم کارونه ترسره سوي دي، تاسو ته څه لنډ معلومات درکوم. نه تنها تخنیکی یا هغه مسلکی اصلاحات بلکې تجارتي اصلاحات هم ډېر اړین وو چې په تجارتي اصلاحاتو کې چې هغه د انالوګ میټرونو موضوع وه چې تقریبا موږ 55,000 انالوګ میټرونه درلودل، لا زیات تر دی. دا 55,000 انالوګ میټرونه داسې میټرونه دي چې په دې کې هره صحنه هره ثانیه هر څوک لاس وهلی سي، په دې کې تغیرات راوستلی سي، په دې کې غلا کېدلی سي، مشکلات پکې منځته راتللی سي. موږ الحمدلله په تېرو 5 میاشتو کې وکولی سوی چې د دغو 55,000 میټرونو له جملې څخه 10,000 میټره موږ 10,200 میټره هغه موږ ډیجیټل ته واړو او انالوګ سیستم یې ختم کړو او انشاءالله د کوم پاتې میټرونه چې دي پر روانه یوه نیمه میاشته کې به هغه هم صفر ته ورسیږي او ټول به ډیجیټل سي. د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې که موږ ووایو چې په مجموع کې څه رامنځته شول. تېر کال زمی دغه وخت موږ او تاسو جمله تولیدي او وارداتي 1,053 میګاواټه برېښنا په کابل کې لرله، په ټول هیواد کې البته نه تنها کابل کې. دا البته د پیک په وخت کې اعظمي ویش چې په کوم وخت کې رامنځته کېږي. سږ کال په دغه وخت کې موږ او تاسو 1,298 میګاواټه برېښنا لرو چې تقریبا 246 میګاواټه برېښنا نسبت تېر کال ژمي ته سږ کال زیاته سوې چې هغه په شبکو کې د اصلاح له امله وه، اصلاحاتو او د دې ترڅنګ 10 میګاواټه سولر برېښنا چې هغه هم استازه تازه د موږ له سیستم سره وصل سوې ده چې هغه داخلي تولیدات دي د یو سرمایه ګزار له طرفه. نو موږ ویلی سو چې په دغو ټولو موضوعاتو کې الحمدلله د برېښنا شرکت رغنده ګامونه پورته کړي او لا به هم په دې برخه کې ګړندي واوسي. موږ تجارتي ضایعات تېر کال 11.7 سلنه درلودل. په هر یو فیصد کې موږ له 4.5 تر 480 میلیونه افغانیو تاوان کوو. 1% ضایعات موږ ته له 4.5 تر 480 میلیونه افغانۍ تاوان رسوي. په تېرو 5 میاشتو کې دغه ضایعات تقریبا موږ 2.5% رقم کړي چې اوس موږ دغه ضایعات 9.2 سلنه لرو. خو پاته دې نه وي چې دغه ضایعات تنها په افغانستان کې نه دي. د نړۍ تر 100 زیات هیوادونه د برېښنا له ضایعاتو څخه سر ټکوي چې هغه ډېر پرمختللي هیوادونه دي. داسې هیوادونه هم موږ لرو چې $1 میلیارډ صرف د برېښنا د ضایعاتو له امله په یو کال کې تاوان ورکوي. خو د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او تېرو 44 کلونو تاریخ ته په کتو چې دلته څه تېر سوي، بیا هم الحمدلله د افغانستان برېښنا شرکت ډېره هڅه کړې، ډېر کوښښ کړی چې دغه ضایعات د پام وړ ټیټ کړي او لا هم په دې برخه کې موږ ګړندي روان یو. تاسو پوهېږئ چې افغانستان د برېښنا په برخه کې سرشاره منابع لري الحمدلله چې تقریبا 2,22,000 میګاواټه موږ صرف د سولر برخه کې چې افغانستان په کال کې 300 لمریزې ورځې لري او هوا او اقلیم یې داسې برابر ده چې سولر ته ښه مناسب ده. د دې ترڅنګ 4,000 میګاواټه موږ د اوبو په برخه کې ظرفیت لرو. همدارنګه د یوې سروې په اساس 65,000 د بلې سروې په اساس 1,10,000 میګاواټه موږ د باد په برخه کې چې د آسیا په سطحه باندې لوی بادي کوریډور یا بادي دهلیز هغه په افغانستان کې لله الحمد شتون لري، دا ظرفیت لرو. دغسې د ډبرو د سکرو د ګاز په برخه کې په نورو ځینو برخو کې موږ مختلف ظرفیتونه لرو چې له دغه ظرفیتونو څخه په استفادې به موږ وکولی سو چې خپل هیواد ته داخلي تولید برېښنا برابره کړو. خو دا خبره د یوې ورځې او د یو کال نه ده. مالی منابعو ته اړتیا لري، بشري سرچینو ته اړتیا لري، وخت ته اړتیا لري. وخت به دا ثابته کړي چې انشاءالله اسلامي امارت په رهبرۍ او د برېښنا شرکت په هلو ځلو به انشاءالله موږ کوښښ وکړو
چې دغه برخې ته کار وکړو. همدارنګه د اوبو او انرژۍ محترم وزارت چې له موږ سره ښه همکار وزارت ده، د دوی په هڅو باندې په ګډه دا کوشش وکړو چې خپلو هیوادوالو ته موږ له خپل داخلي تولید څخه یا له داخلي منابعو څخه برېښنا برابره کړو. البته دا به څه وخت اړتیا لري، خو دومره ویلی شم چې د افغانستان په تېر 40 کلن تاریخ کې موږ او تاسو چې څومره داخلي تولید لرو، که اعظمي حد موږ وسنجو چې هغه اعظمي تولید وکړي دا به 250 نه تر 300 میګاواټه پورې وي. خو موږ صرف په تېرو 5 میاشتو کې الحمدلله وکولی شوی چې 505 میګاواټه د داخلي تولید پروژې ډیزاین کړو، چې دا پروژې په مختلفو ولایاتو کې دي چې عبارت دي له کابل، مزار، هرات او لوګر، لغمان، خوست، ننګرهار. په دغه ولایاتو کې مختلفې داسې پروژې دي چې اکثریت د سولر برخه ده او بادي برېښنا ده، او د دې ترڅنګ په کونړ کې او همدارنګه په پنجشیر کې، په وردګو کې، میدان وردګو کې او ځینې نورو ولایتونو کې هغه د اوبو واړه بندونه دي. چې په پنجشیر کې د پارندې بند عملا افتتاح ته آماده ده، 4 میګاواټه په ظرفیت باندې برېښنا تولیدوي چې 4000 کورنیو ته به موږ دغه برېښنا ورکړو. همدارنګه په کونړ کې د ماڼوګۍ په نوم بند چې د تېرې ادارې له وخت څخه کارونه نیمګړي او په توربینونو کې مشکلات دي، توربینونه نصب شوي دي، کار نه کوي، په بند په کاسه کې مشکلات دي، په هغو باندې هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې عملا کار شروع کیږي. د ماهیپر په بند کې 8 کاله څخه را په دې خوا یو توربین چې 22 میګاواټه ظرفیت لري هغه خراب و. موږ خپلې ټولې هڅې وکړې را خلاص مو کړو چې ترمیم یې کړو، خو ترمیم وړ نه و. نو انشاءالله پر روانه یوه نیمه میاشت کې به تدارکاتي چارې پای ته ورسیږي او هغه به هم انشاءالله د تطبیق پروسه به شروع شي چې هغه راسي دلته انسټال شي او عملا موږ او تاسو استفاده ترې وکړو. دغسې د سروبي بند چې 2 توربینونه چې جای ستای توربینونو یو تونل ته د 3 کیلومتره په اندازه باندې اړتیا لري چې هر توربین 11 میګاواټه ظرفیت لري. د موږ پلان کې ده چې په دې باندې له خیره کار وکړو، دغه تونل ورته وایستل شي تر څو د موږ داخلي تولید سره زیات شي او دغه 2 توربینونه هم نصب شي. په تېرو 5 میاشتو کې موږ د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې 14 پروژې ډیزاین کړي دي چې د برېښنا شرکت له لوري څخه کارونه ټول پای ته رسېدلي او د نظار هیئت د مشرتابه له لوري یو شمېر پروژې هغه قابل لتایید دي او تایید شوي دي، یو شمېر نورې هم تر پروسې لاندې دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به افتتاح شي. او د دې ترڅنګ 19 نورې پروژې چې تقریبا د 901.7 میګاواټه په ظرفیت باندې پروژې دي او دا 19 پروژې دي د تحت کار دي، په دې باندې به کار کېږي او له پانګوالو سره همدارنګه خپله د برېښنا شرکت په پانګه باندې به کوښښ موږ کوو چې دا کار هم نهایي کړو او تر څو په راتلونکي کې کارونه پیل شي. همدارنګه په هرات ولایت کې موږ تقریبا 20 ورځې تر مخه 4 سب سټیشنونه چې دا هم د تېرې ادارې څخه نیمګړي پاتې وو او د برېښنا شرکت له لوري 2 میلیونه ډالره په ارزښت باندې به هلته پانګونه کېږي چې د اوبې، چشت شریف، پښتون زرغون او کرخ ولسوالیو ته به برق ورکول کېږي او ټولې کورنۍ به له برق څخه مستفیدې کېږي چې په دغه سب سټیشنونو او برېښنا کوټونو باندې عملا کار روان ده او په 6 میاشتو کې به چارې تکمیلیږي له خیره. چې له دې سره نه تنها د برېښنا کوټونو موضوع بلکې د 23 میلیونو ډالرو هغه پروژې چې هغه تر خطر او زیان لاندې وي هغه به هم سره راژوندی شي. همدارنګه په کندهار کې، مشرقي کندهار کې یو نوی سب سټیشن یا برېښنا کوټ، په زابل کې دغه 2 سب سټیشنونه چې دي د دې له سره بیا قرارداد وشو، دا هم نیمه کاره سب سټیشنونه وو چې چارې نیمګړې پاتې وې او د افغانستان برېښنا شرکت له لوري څخه تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې به هلته پانګونه کېږي. قرارداد تقریبا نږدې ده د اقتصادي کمیسیون محترم شورا له لوري نه تایید شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به قرارداد سره وشي، عملا به چارې شروع شي چې دا پانګه به هم د افغانستان برېښنا شرکت لخوا څخه ورکول کېږي. داسې د شاجوی او مقور، قرهباغ سب سټیشنونه یا برېښنا کوټونه دي چې په دې باندې به هم په نږدې راتلونکي کې کار شروع شي چې تر څو موږ وکولی شو په دغه مسیر کې
خپلو هیوادوالو ته مناسبه برېښنا ورسوو. د دې ترڅنګ د موږ هڅه او کوښښ دا ده چې په نوي سیستمونو باندې کار وکړو. موږ څنګه کولی شو چې وخت ښه مدیریت کړو، څنګه کولی شو چې منابع ښه مدیریت کړو، څنګه کولی شو چې له خپلو منابعو څخه په اسانه او ارزانه ډول استفاده وکړی شو. موږ په سیستم سازي باندې د دې لپاره کار شروع کړو چې تشکیلاتو کې هم تغیرات راوستل. د برېښنا شرکت په نوي تشکیل کې چې اوس را منظور شوی دی، په دې کې موږ د تحقیق او انکشاف یا ریاست نوی په نظر کې نیولی چې په دې برخه کې به هغه متخصصین له موږ سره کار کوي چې حد اقل د ماستري تر کچې پورې زده کړې ولري. دوی به د برېښنا د توکو د موږ کومه فابریکه چې ده په دې کې هم تحقیق کوي او همدارنګه تجارتي اړخ، مالي اړخ او تخنیکي اړخونو باندې به تحقیقات کوي چې موږ څنګه کولی شو چې خپلو اهدافو ته له اسانه او ارزانه لارو څخه ورسیږو او په دغه برخه کې د نړۍ په کچه کوم پرمختګونه سوي دي، کومې لارې اختیار سوي دي او دوی به په دې انکشافاتو باندې تحقیقاتو باندې کار کوي، هغه ته به انکشاف ورکوي. همدارنګه موږ د ضایعاتو په خاطر باندې هم یو جداګانه واحد فعاله کړ چې تجارتي او تخنیکي ضایعات په تر قوي څار لاندې نیسي تر څو پورې موږ وکولی شو چې دغه مشکلات را کم کړو. تاسو وینئ چې سږکال ژمی په پیل کې څه مشکلات موږ درلودل، خو بیا هم لله الحمد موږ صنعتي فابریکو ته 14 ساعته برق ورکړی. اوس هم موږ صنعتي فابریکو ته په دې ژمي کې 14 ساعته برق ورکوو. داسې ډېر پرمختللي هیوادونه موږ په مثال کې پیش کولی شو چې په ژمي کې خپلو صنعتي فابریکو ته جواب ورکړی، برق نشي ورکوی، تاسو په جریان کې. خو الحمدلله د افغانستان برېښنا شرکت په هلو ځلو موږ وکولی شو چې خپلو محترمو صنعتکارانو ته کافي برق په ژمي کې ورسو او کومې ستونزې چې موجودې دي په دې برخه کې هغو ته هم د حل لارې چارې ولټوو. همدارنګه د مراجعینو په خاطر باندې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د حکم په اساس چې تاسو مراجعینو ته باید سهولتونه ایجاد کړئ، خلکو ته دروازې باید خلاصې وي، خلکو ته سهولتونه وي، اسانتیاوې وي. موږ په د برېښنا شرکت د ډیجیټلایز یا برېښنایي سیستم پروسه پیل کړې چې اول پیل به د پذیرش یا استقبالیې څخه کوو چې هلته به یو لوی تالار کې غرفې او سیستم جوړیږي او هلته چې مراجعین راځي هغوی به تذکرې په اساس باندې ثبت کیږي او د هغوی ټول کارونه به له یوې منبع څخه انشاءالله حل کیږي او په داسې سافټویرونو باندې کار کوو چې هغه د خلکو په موبایلونو کې انسټال وي او تر څو د مشکل په وخت کې له هغه سافټویر څخه په استفادې سره خپل مشکلات د برېښنا شرکت ته ورسوي. بې له دې نه چې دوی سفر وکړي، بې له دې نه چې دوی خپل وخت او خپلې پیسې ضایع کړي، نو دا به د خپل موبایل له لارې کوي. همدارنګه د میټرونو د سیستم د اصلاح په خاطر باندې نن سبا نړۍ کې تاسو ګورئ چې په پرمختللو هیوادونو کې سمارټ میټرونه چې دي یا هوشمن میټرونه هغه ډېر استفاده کیږي. موږ د دې په خاطر باندې یو مکمله بسته یا پیکیج جوړ کړی یوټیلیټي سولوشنز. دا مو له نړیوالو هغو لویو کمپنیو سره چې په دې برخه کې تجربه لري او په دغه برخه کې عملا کار کړی هغوی سره شریک کړي دي چې هغوی خپل پروپوزلونه له موږ سره شریک کړي. نو ویلی شم چې د دغې پروسې په فعاله کېدو سره به هم د موږ مشتریانو ته ډېر سهولت ایجاد شي، هم ډېر کنټرول او شفافیت رامنځته شي. چې نه تنها میټرونه دي بلکې بلینګ سیستم په څنګ کې ورسره تړلی او یو نوی ډیټا سنټر به جوړیږي چې بیا به میټر خوان ته ضرورت نه وي چې یو میټر ته درېږي او له یو میټر څخه دی ډیټا را انتقالوي را اخلي او بیا بل ورته جوړیږي. دا به داسې سیستم وي چې د ټول هېواد په سطحه باندې که چېرته انټرنیټ کار کوي که نه کوي، که چېرته شبکې د موږ وایي تاسې ټلیفوني شبکې کار کوي که نه کوي، موږ د مختلفو سیستمونو له لارې نه د میټرونو برېښنا په آنلاین یا په آفلاین ډول باندې راټولولی شو ډیټا سنټر ته او له هغه ځایه څخه به بیلونه پرنټ کیږي او له هغه ځایه څخه به هر چا ته خپل بیل ورسیږي. کولی شو چې دغه برخه کې موږ کنټرول رامنځته کړو، د تخلفاتو په صورت کې د سیستم له لارې نه په خلکو برق قطع کړو، برق ورته وصل کړو، کم یې کړو، زیات یې کړو. همدارنګه د تجارتي ضایعاتو مخنیوی سره په لوړه کچه باندې وشي. په دې سیستم باندې موږ کار شروع کړی چې دا یوه ډېره لویه پروژه ده، تقریبا د لسګونو میلیونو ډالرو پروژه ده او په دې باندې به هم انشاءالله کار کیږي. موږ د کمپنیو پروپوزلونو ته منتظر یو چې د هغوی پروپوزلونه راسي او مخته ورسره لاړ شو.
تاسو پوهېږئ زموږ د برېښنا شرکت خپلې فابریکې لري، د تولیدي فابریکې موږ لرو، هم د برق په برخه کې هم د برقي لوازمو په برخه کې. چې صرف په تېرو 5 میاشتو کې موږ 8000 مختلف النوع پایې جوړې کړي دي، چې دغه پایې موږ مختلفو ولایاتو ته ورکول کېږي، ولسوالیو ته برقونه او د برق شبکې غځول کېږي په دې باندې. او همدارنګه په زرګونه قسمه نور میټر بکسونه، براکټونه او داسې ځینې نور توکي تولید شوي دي چې دا هم د شبکو په اصلاح کې او د شبکو په توزیع کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. په تېرو 5 میاشتو کې د 1.5 میلیارده او 600,000 ډالرو په اندازه باندې مختلف النوع پروژې تکمیل شوي او تقریبا د 3.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 206 نور تړونونه شوي دي چې هغه تر کار لاندې دي او امضا شوي دي. په هغه باندې به هم انشاءالله کار کېږي. داسې د کجکي بند الحمدلله نسبت پخوا ته اوس تولید زیات ده او په دې برخه کې عملا نور هم کار روان ده تر څو د دې ظرفیت زیات سي او برېښنا زیاته سي. نو ضرورت لیدل کېدی چې د قندهار شریفو ولسونو ته چې هلته صنعتي پارکونه دي، تجارتي اماکن دي او د برېښنا د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ الحمدلله وکولی شو چې د 500 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې پروژه ډیزاین کو او په 4 لاټونو باندې تقسیم کو چې عملا چارې بشپړې شوي دي او د نظار هیئت له لوري څخه هم تایید شوي دي او په اقتصادي معاونت کې تاییدۍ ته منتظر دي چې موږ به وکولی شو چې دغه پروژه په 6 میاشتو کې تکمیل کړو او د کجکي برېښنا د 110 کیلو وولټ لاین په اساس باندې مستقیما له قندهار سره وصل کړو تر څو د قندهار د ولسونو مشکلو سره حل شي. همدارنګه د شیرخان بندر څخه تر کندوز پورې 65 کیلومتره هغه لاین 110 کیلو وولټ لاین چې ډېر زوړ ستونزې درلودې او برېښنا په سم ډول سره په هغه ډول چې څنګه مناسب ونه سو انتقالولی هغه لاین موږ پوره مکمل بدل کړ، نوی لاین مو واچاو چې اوس په دې برخه کې الحمدلله هغه ستونزې نشته. همدارنګه په شبرغان کې 2 نوي لینونه چې احمدزی صاحب په دې هکله به وضاحت ورکړي هغه هم تمدید شوي دي چې په لسګونه کیلومتره اوږدوالي باندې چې موږ به وکولی شو چې شبرغان په ولایت کې چې کوم تولیدي توربینونه لرو د ګاز د برخې هغه د شبرغان او فاریاب ولسونو ته برېښنا ورڅخه ورکړو. همدارنګه د مخکې ما یادونه وکړه د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ بند چې په هغه باندې هم کار روان ده او د برېښنا شرکت له لوري څخه کارونه پر مخ ځي. تقریبا 80 سلنه کارونه بشپړ شوي دي چې له تکمیلېدو سره به 4000 کورنیو ته موږ برېښنا ورسو او کار اوس هم پرې روان ده. د ګرشک په ولسوالۍ کې موږ 2 توربینونه باید دلته نصب وایي چې په تقریبا تر 4 میګا واټه 5 میګا واټه د هغه ظرفیت ده، خو بیا هم ویلی شم چې موږ ته ځینې داسې شیان په میراث راپاتې دي د تېر نظام نه چې هغه ډېر ستونزمن او ډېر نیمګړي کارونه دي که څه هم په لسګونه میلیونه ډالر پرې مصرف شوي خو بیا هم خپلې ستونزې لري. نو په دې برخه کې هم موږ کار شروع کړی ده چې انشاءالله دغه 2 توربینونه زر تر زره نصب شي تر څو موږ وکولی شو چې د ګرشک شاوخوا سیمې خپله ګرشک ته پاکه او مناسبه برېښنا ورسوو. هغه 500 کیلو وولټ لاین چې 1000 میګا واټه برېښنا پکې را انتقالېږي له ترکمنستان څخه چې له اندخوی، شبرغان، دشت الوان، بیا کابل، ارغندۍ پورې راځي، داسې قندهار سره وصل کېږي. په دې برخه کې هم الحمدلله کارونه ښه په تیزۍ سره روان دي او دلته دغه لویه پروژه په 2 برخو تقسیم شوې ده چې یوه برخه له یو شرکت سره بله برخه له بل شرکت سره. د دواړو برخو کارونه منظم روان دي او د موږ تر نظارت لاندې دي. انشاءالله ډېره هڅه به دا وکړو چې دغه کارونه د روان کال د 1404 کال تر پایه پورې تکمیل سي او موږ هغه وعده چې په پیل کې 5 میاشتې مخکې موږ له خپلو هیوادوالو سره کړې وه چې موږ به په اوسنۍ شبکه کې چې کومه شبکه غځېدلې ده خپلو هیوادوالو ته لرې ساته برېښنا رسوو. انشاءالله الله مهربانه ده چې په هغې وعدې به موږ ودرېږو. همدارنګه له کابل څخه قندهار ته 200 کیلو وولټ لاین هغه هم په چټکۍ سره چارې روانې دي چې
کابل، میدان وردګ، داسې غزني، قلات او قندهار سره وصل کوي. او موږ به انشاءالله په دې برخه کې کوشش وکړو چې یو حلقوي سیستم د افغانستان په جغرافیه کې د برېښنا رامنځته کړو، چې داسې هرات بیرته له قندهار سره، داسې بیرته له کابل سره، بیرته له ننګرهار سره، داسې له شمال سره او شمال بیرته له غرب سره دا وصل کړو. او په دې باندې هم کار روان ده چې موږ به انشاءالله د ټاپ پروژه چې د ترکمنستان هیواد څخه یوه بله پروژه ده چې موږ به په هغې کې له 1000 څخه تر 1.5 میګاواټه برېښنا ترلاسه کوو او د 2000 میګاواټو شاوخوا برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالیږي. هغوی به یې خریداري کوي چې موږ به خپل هغه د انتقالي فیس ورڅخه اخلو، چې دا به هم د افغانستان لپاره د برېښنا شرکت لپاره یو عایداتي مرجع وي. همدارنګه موږ او تاسو تقریبا نن څخه 5 میاشتې مخکې له ازبکستان هیواد سره یوه تفاهمنامه امضا کړه چې هغه به موږ ته 500 کیلو ولټ بل لاین له د ازبکستان له سرخان داسې پل خمري، دشت الوان بیرته کابل ارغندۍ او همدارنګه د کابل ارغندۍ څخه بوتخاک سب سټیشن، له بوتخاک څخه ننګرهار ته شیخ مصري سب سټیشن سره دا وصل کیږي چې دلته هم موږ او تاسو کولی سو له 800 څخه 19 تر 1000 میګاواټه برېښنا ترلاسه کړو. او بالخصوص موږ د مشرقي ولایتونو مشکلات په دې باندې حل کړو. د دې ترڅنګ اضافه برېښنا به نورو ولایتو ته توزیع کیږي. خو پاتې یې نه وي چې د دې ټولې پروژې سرمایه ګذاري به خپله د ازبکستان هیواد له لوري څخه کیږي چې تقریبا 200 میلیونه ډالره په ارزښت باندې به دوی سرمایه ګذاري کوي. دا ټول مصارف که هغه برېښنا کوټونه دي، که هغه انتقالي لینونه دي، که پایې دي، که ځینې نور ضروریات دي، هغه به دوی په خپله باندې کوي. او موږ به دوی ته بیا کوم قیمت باندې چې په موږ برق پلوري په هغه قیمت کې 1 سنټ اضافه ورکوو تر څو چې دوی دغه پیسې بدون د ګټې، البته ګټه هم نه ورکوو، 200 میلیونه ډالرو کې تر څو دا پوره کیږي. په دې پروژې باندې هم ښه ګړندی کار روان ده. څه وخت دمخه موږ سفرونه درلودل مختلفو هیوادونو ته، او په ازبکستان هیواد کې موږ ډېر ښه مجلس درلودو. له هغه څخه وروسته بیا موږ له دوی سره د موږ تخنیکي ټیمونه د دوی له تخنیکي ټیمونو سره آنلاین مجالس لري چې د دې پروژې چارې به هم هیله ده چې انشاءالله زر شروع شي. موږ مختلف سفرونه کړي دي ترکیې هیواد ته چې هلته نړیوال بانک او ځینې نورو اداراتو سره د موږ مجالسو، همدارنګه په ازبکستان هیواد ته، ترکمنستان ته، او د دې ترڅنګ اماراتو ته موږ سفرونه درلودل چې د 2015 کال لپاره تړونونه لاسلیک شوي دي برېښنا د پیر او په ځینې نورو تخنیکي موضوعاتو باندې د برېښنا په هکله دوه اړخیزو همکاریو په هکله باندې مجلسونه شوي چې الحمدلله ښې پایلې یې درلودې. موږ به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د ترکمنستان څخه یو بل لاین چې هغه د بالامرغاب ولسوالۍ د بادغیس چې بالامرغاب شریف ولسونه چې ډېرې قربانۍ یې ورکړي، ډېرې ستړیاوې یې ګاللي، هغوی ته او د بالامرغاب چون ډېره لویه ولسوالۍ ده، تاسو پوهېږئ چې هلته نفوس ډېر زیات ده، مختلفې ساحې لري، مورچاغه پورې چې هلته زموږ تاسې ترکمنان وروڼه اوسېږي، تقریبا شاوخوا 3000-4000 کورونه دي، هغوی ته دې ټولو ته به برېښنا رسېږي. موږ په خپلو ټولو هېوادوالو باندې غږ کوو چې تاسو د برېښنا د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وکړئ. هغه برېښنا چې تاسو بې ځایه مصرفوئ پرېږدئ چې د تاسو یو ګاونډی چې په یو تیاره کوټه کې ناسته د هغې یو برق ورباندې روښانه شي. تاسو به د ډېرو لوړو بیلونو څخه هم خلاص وئ، انصاف به مو هم کړی وي. او تر هغه وخته چې موږ او تاسو د 4 ساعته برېښنا څښتنان کیږو، راځئ په دې برخه کې یو بل ته لاس ورکړو. هغه خلک چې د برېښنا په سیستمونو کې ګوتې وهي، په میټرونو کې ګوتې وهي، ټرانسفارمرونو کې، په میټر بکسو کې، په دې هکله تاسې له موږ سره همکاري وکړئ. موږ خپل یو نمبر لرو چې د شکایاتو نمبر ده او 144 شماره ده. په دې باندې تاسو کولی شئ چې د موږ کارمندان په جریان کې واچوئ، یا حد اقل په هغه نږدې ساحه کې موږ جنکشنونه لرو، دفاتر لرو، هلته ورسئ تر څو د دغه مشکلاتو مخه ونیول شي.